بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر عبدالویس خروری تاسو ته د یوې نوې او جالبې ویډیو سره راغلی یم چې څنګه کولی شو موږ په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. د دې لپاره زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. موږ ویډیو لایک، کومنټ او چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځو ویډیو ته. لومړی به راسو ګوګل ته. په ګوګل کې کریټ جیمیل اکاونټ سرچ کوو. وروسته په کریټ جیمیل اکاونټ باندې کلیک کوو. راځو بیا په کریټ ان اکاونټ باندې کلیک کوو. وروسته راځو اډ اکاونټ ټو ډیوایس باندې کلیک کوو. یو لحظه صبر کوو. خپل د تلیفون پاسورډ دلته ورکوو، همدارنګه فنګر پرنټ. یو لحظه صبر کوو. دلته په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. پر مای سیلف دلته خپل اولنی نوم ورکوو، خپل نوم ورکوو. زه ورکوم شاه ولی. شاه ولی لاس نوم احمدزی. په نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته د زیږیدو نیټه پکې ورکوو. دلته جنسیت ټاکو. په نیکسټ باندې کلیک کوو. یو لحظه صبر کوو. دلته موږ ته 2 جیمیل اکاونټ راکوي. وایي آیا تاسو غواړئ چې په دوی کې یو انتخاب یو کنه که په خپله خوښه باندې یې جوړوئ. موږ وایو چې نه، په خپله خوښه باندې موږ خپل جیمیل اکاونټ جوړوو. دلته راځو په کریټ یور اون جیمیل ادرس باندې کلیک کوو. لاندې خپل جیمیل ادرس لیکو. شاه ولی احمدزی 002. اما یو شی باید په یاد وي چې دلته باید د اعدادو ترمنځ یا د حروفو ترمنځ باید فاصله ونه لري. که چیرې د عددونو ترمنځ فاصله ولري نو بیا جیمیل نه قبلوي. پر نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته پاسورډ ورکوو. نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته د خپل یو فعال تلیفون نمبر ورکوو چې هغې ته بیا یو کوډ ورځي. نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته اوس منتظریږو تر څو پورې زموږ تلیفون ته کوډ راسي او هماغه کوډ دلته پکې لیکو. نو موږ تلیفون نمبر ته کوډ راغی. زه اوس دلته پکې لیکم. نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ باندې کلیک کوو. بیا په نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته راځو اخره ته په ای اګر باندې کلیک کوو. دلته یو لحظه منتظر کیږو.
نو زمونږ اکاونټ جوړ شو. که چېرې زمونږ ویډیو خوښه شوي زمونږ ویډیو لایک کمنټ او زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ. والسلام.